هغه ستا په اړه پوښتنه کوله. سمه ده، زه ورځم. زه دې لټولم. سلام ښاغلی سینانه. زه یو کس لټوم، کیدای شي تاسو یې وپېژنئ. ښه، دا پېژنئ؟ پېژنم یې. څه شوي؟ ښه، چېرته ده؟ څنګه یې پیدا کولی شم؟ راځه چې ځو. بله مېرمن صحرا راغلې ښاغلی مراده، غواړي له تاسې سره خبرې وکړي. مېرمن صحرا هو ښاغلیه. راویلیږئ. وروره، د هغه وکیل دفتر هم دلته دی. و به ګورو چې دا وکیل ماته یوه نوې پیژندپاڼه جوړولی شي او که نه. هو وروره، جوړولی شي. دا وکیل هم داسې کارونه ډیر کوي. ان د خلکو له سترګو نه رنج غلا کوي، یعنی دومره مهارت لري. و به ګورو، و به یې ګورو. همدا ځای دی؟ هو همدا ځای دی. مهرباني وکړئ. باید خبرې وکړو. ډیر بوخت یم، وخت نه لرم. وروسته بیا خبرې کوو. سمه ده، هر څنګه چې غواړئ. بایراما، تر څو چې زه پوښتنه ونه کړم ته به هیڅ کار نه کوې. څنګه شو؟ څه شی وروره؟ تا ویلي و چې په دې شرکت کې ته یو نږدې خپلوان لرې. د علي د موبایل شمېره یې موږ ته پیدا کوله. وروره، ما دا خبره هیره کړې وه. لږ څه خطرناکه کار دی، خو که موبایل یې ورسره وي نو پیدا کولی شم. دې خواته راشه. ما تا ته څو ځلې وویل، څو ځلې مې وویل ولې داسې کوې؟ بایراما، وروره صبر وکړه. ده هم په ښه وخت کې زنګ ووهه. بلې نجاتي، پیدا دې کړه؟ پیدا مې کړه. دومره سخت کار نه و، خو دا وروستی کار دی. نور ځان په خطر کې نه غورځوم. پته ولیکه. ووایه. مننه نجاتي، ژوندی اوسې.
مالا زوی موبایل ته ځواب ورکا بیا زنګ ووهه کېدای شي ځواب ورکړي. مراد هرومرو زما او د سلیم په اړیکې پوه شوی کنه نو داسې چلند یې نه کوه. خدای پوهېږي چې د چا له خولې نه یې اورېدلي او څه یې ورته ویلي. نه داسې نه کېږي. اوس چې خلکو ورته د دروغو هر څه ویلي ښه به وي چې زه ورته رښتیا ووایم. ښه به وي چې ورشم او هر څه ورته ووایم. هغه نجلۍ څه کوي؟ ولې لټوې ووایه. زه هر څه درته رښتیا وایم او ته هم تر پایه باید زما خبرې واورې. ته مې له ورور سره په قهوه خانه کې ولیدلی، یو بل سره ډېر صمیمي ښکارېدلی. اوس ما ته مه وایه چې زموږ ترمنځ هېڅ کوم څه نشته سهرا. هیله کوم نه ووایه زما او د سلیم ترمنځ څه نشته. شکر دی نه پوهېږي، خبر نه دی چې موږ واده کړی. تاسې ډېره لویه غلطي کړې ده ښاغلی مراده. زما او د سلیم ښوونکي ترمنځ هغسې هېڅ کومه خبره نشته، پوه شوې؟ څنګه داسې فکر کولی شئ؟ هېڅ باور نشم کولی. تاسې تر اوسه زه هېڅ نه یم پېژندلی. سهرا واوره. د دوی ترمنځ څه نشته، شکر نشته. لږ پاتې و چې ورته ووایم ما او سلیم واده کړی. سهرا که پوه شوی وای. په هر حال شکر چې زما په خبرو یې باور وکړه. ځواب نه ورکوي. ته په ما ملنډې وهې، زه تا ته کم عقل ښکارم. داسې خبره نه ده. بیا زنګ ووهه. زه شم هغه وکیل ته بوځه. سمه ده وروره. ووایه ته څوک یې؟ هغې نجلۍ څه کوي؟ که اجازه راکړې خبرې وکړم، بیا به د پوښتنو ځواب درکړم. لومړی باید د هغې پته پیدا کړم. درته وګوره، زه دې ولې خبرې واورم؟ زر ځواب راکړه، ته چاره لګلی. رجای دا تاسو وکړل؟ تا باید یوازې پرېنږدم ملا صاحب. په یوه شېبه کې دې ځان ته جنجال جوړ کړه. ښاغلی سینانه. څه؟ ښاغلی سینانه. ښاغلی دې وویل؟ ته هم ډېر عجیبه سړی ملا صاحب. لږ مخکې د سړي هڅه کوله چې د سړک په سر د غاړه پرېږي، خو ته اوس هم ورڅخه غلی ماغلی وایي. ملا صاحب ما ته وګوره، داسې خلکو باندې څه نه کېږي. زر باید له دې ځایه لاړ شو. ښاغلی سینانه، ښاغلی سینانه.
اجازه ورکړه چې په ارامۍ سره ساه واخلې. داسې ټول سر ته راټول شوي یې، حالت به یې نور هم خراب شي. اصله جانې ته خو ښایي که نه؟ ښایم ته لږ نور هم ارام وکړه. اندېښنه مه کوه، زه ښایم. څه شوي ته خو ښایي که نه؟ نور به څه وشي لورې، دومره غم که په غر هم وای اوس به وبه کېده. د دروازې مخې ته بېهوشه شوې وه. خبره دومره لویه وی، لږ په سترګو مې تیاره راغله بس. په هر حال اوس زه ښه یم، خورې زه کور ته ځم، ته بیا دوکان بند که. سمه ده. اصلي زه در رسولی شم. اړتیا نشته سلیمه، زه په خپله ځم. د هغې نوم ادا دی، له مجبورۍ دلته راغلې. پاکه نجلۍ ده، ډېرې خبرې نه کوي، خپلې نړۍ کې ډوبه وي. زه هم بد سړی نه یم، تر نن ورځې پورې مې هیچ چا سره بد نه دي کړي. زه هم د هغې نجلۍ د ورور په شان یم. تا چې داسې پوښتنه وکړه نو بیا ما هم بل ډول فکر وکړه، ومې غوښتل چې لږ دې وډار کړم. اوس پوهېږې چې هغه چېرته ده؟ نه، 2 کاله مخکې مې په بیکو غلو کې لیدلې وه. لږې خبرې مې وکړې، هلته یې کډه کړې وه. وروسته له هغې مې بیا نه ده لیدلې. که په بیګ غلو کې پیدا کولی شو، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. د ځمکې موضوع مې وځنډوله، باید هم داسې مې کړي وای، که نه د ټولو پام موږ ته کېده. ښه، له هغه ځایه چې پیسې بندې شوې بیا مو خپل معاشونه لږ ټیټ کړل. هو د هغه په اړه زه پوهېږم. سمه ده، وروسته خبرې کوو. پخیر راغلی. زه یوې پیژن پاڼې ته اړتیا لرم. هغه کارونه مې پریښي. غلط ځای ته راغلی یئ، له دې ځایه لاړ شئ. د پاکټ ماینځ وګوره، بیا خبرې وکړه. کار دی خرابو، خو څنګه پوه شم چې وروسته له هغه بیا ما نه خرڅوي؟ وکیل خو ته یې که نه، ته ډېر ښه پوهېږې چې په چا باور وکړې او په چا یې ونه کړې. سبا ته راشه، نوې پیژن پاڼه دې واخله. نه وایې چې څوک یې؟ سبا چې پیژن پاڼه کې هر څه لیکل شوي وي، زه هماغه کس یم. سبا درته زنګ وهم.
دلته څه شوي خانم شاخورې اصله چیرته ده؟ آی سهرا خبر شوه چې ته نه وې خدای پوهېږي چې اصله به هغه وخت حالت ته رسېدلې وه مونږ چې راغلو اصله بې هوشه وه هر څه دکان کې ګډ وډ و هو سلیم هم راغی خو اصلي د هغه خواته ونه کتل سلیم ورته وویل چې کور ته به دې ورسوم خو هغې ونه منله هغه اصله چې ما پېژندله د سلیم له سترګو یې هېڅ سترګې نه لرې کولې فکر کوم هغه اصله تللې او پر ځای نوې اصله راغلې باور وکړه اوس خو زه هم ډېره ډارېږم کاشکې یعنې تاسو خو په ژوند کې ډېرې ستونزې لیدلې له همدې کبله زما په حالت ښه پوهېږئ که هغه هم ستا په شان لیدلوری ولري بیا به هر څه بل ډول و دا چیرته کېدم دلته د میز په سر یې کېده نور نو بس دی عقل د سرته راوله خلک وپېژنه څوک دي او ولې د پسند کې دي ته غواړې ټول دې ووینې چې ته څومره ضعیفه یې ها ته غواړې چې سلیم او نور په تا زړه وسوځوي بس دی نور په ما فشار مه راوړئ نه غواړم ستاسې غږ واورم ته غواړې چې ما لیونې کې مورې ټول خلک زما د ژوند په اړه خبرې کوي نو له داسې خبرو نه ډېره ستړې شوې یم بس دی خور مې هم ته هم ترور مې هم تاسو ټول د خپل ځان په اړه فکر کوئ باخیل یې هیڅ چا زما د خوشحالۍ په اړه فکر نه دی کړی تاسو ټول هڅه کوئ چې زه یوازې او یوازې ستاسې په خوښه ژوند وکړم دا یې هم پایله ده اوس خوشحاله یې ها خوشحاله یې ها لورې ته پورته لاړه شه زه هم درځم زما د مورې څه شوي اصله احمد اصله بېهوشه شوی وه حالت ډېر خراب و ولې څه شوي دي نور به څه وي د سلیم له امله خور مې دې حالت ته رسېدلې ده احمد سلیم څه غواړي ما ورسره خبرې وکړې خو فکر نه کوم چې هغه بېرته د پخوا غوندې شي د هغه دا کار هېڅ سم نه دی که هغه یې نه غوښتله نو ولې لومړی ونه ویل ولې ورسره کوژده وکړه که واده یې ورسره نه کوه نو ولې هغه هیله منده کړه خیرت دی سلیمه اوس له مانه هم تښتئ تا ویل که غمونه یو بل سره شریکونو کمیږي او خوښیږي یو بل سره شریکونو ډیریږي کاش چې په تهدیدو هر څه هوارېدلی په ارامۍ ساه نشم اخیستلی ډېر ستړی یم سلیمه
مونږ ډېر نږدې ملګري یو ورونه یو په خاموشۍ سره ستونزه نه حل کیږي که غواړې له هغو خلکو سره به مشوره وکړو چې تجربه یې ډېره ده داسې مسله ده چې ټولو خلکو ته یې ووایو ته هم پوهېږې چې زما د زړه تسل ته یې زما په حالت پوهېږې خبرې مې اورې نیسان هر څه درته ویلي هغه ما باندې غوسه ده اصلا د هغې خور ده هغه چې اندېښمنه ویني نو خفه کېږي سلیمه وروره نه غواړم د تیرو په اړه پوښتنه وکړم او نه غواړم غلط فکر وکړي خو کاش چې دا د موبایل موضوع مو لږ وروسته حل کړی وای د هر چا خولې کې هم دا د موبایل موضوع ده دا خبره زموږ جلا کېدو پورې څه اړه لري سلیمه د ښه نیت لرلو ترڅنګ باید په ځان پام وکړو چې څوک په موږ تور ونه لګوي د ټولو سترګې تاسو پسې دي او کوم څوک شته چې غواړي د دې فتنې اور ته لا پوکی ووهي او هو تاسو یو بل راز هم لرئ چې باید پټې وساتئ رښتیا وایې موږ یو راز لرو چې باید پټې وساتو سلیمه اصلا هم د صحرا په شان مرستې ته اړتیا لري او هو هغه د په داسې حالت کې خوشی کړه چې له تا سره یې د ژوند هیلې وي ما هم نه غوښتل چې داسې وشي وروره خو هغه باید پوهه شوی وای چې د هغې لپاره دنده نشم خوشي کولی او په دې اړه مې خبرې کړي میرمن صحرا له هغې نه ډېره هوښیاره ده سلیمه تا خو به صحرا ته خپل زړه کې ځانګړی ځای نه وي ورکړی مورې ورځ په خیر په خیر راغلی خوشحاله اوسې وږی یې هو مور جانې ډېر وږی یم خواړه تیار دي لاړ شه ویې خوره مور جانې ته ډېره ښه یې علي زویا تا ته زنګ دی زویا څه شوي کومه خبره نه ده یوې ملګرې مې راته زنګ وواهه هغې ته په تمه وم یاغمور راته زنګ وواهه یغمور ښه یې ښه مور یوازې مې ملګرې ده زویا ته یې که نه ولې خبرې نه کوې څه خبره ده ولې ما ته زنګ وهې له ما نه څه غواړې زه له تا نه هېڅ هم نه غواړم زه ستا پلار یم او دا کومې پېښې چې وشوې دا رښتیا هېڅکله هم نشي بدلولی زه له خپلو کارونو نه پښیمان یم خو هر څه چې مې کړي ستا د بېرته لاسته راوړلو لپاره مې کړي پوه شوم چې زما تګلاره سمه نه وه د دې لپاره چې هر څه بېرته له سره پیل کړم یوازې یو چانس غواړم تا هڅه ونه کړه چې مور مې ووژنې اوس څنګه په تا باور وکړم ته په ډېرو خبرو نه پوهېږې څنګه چې ته فکر کوې داسې نه ده داسې نه کېږي زویه باید مخامخ سره خبرې وکړو وګوره که زما په خبرو دې باور ونه کړ ته بیا په خپله لاره او زه په خپله لاره ځم
ژمنه کوم په تا باور نه کوم باور نه کوم که زه هم وای ستا په شان مې فکر کوه رښتیا وای تا پسې خفه شوی یم په سوریه کې مې درته ښه ژوند جوړ کړی و غواړې هغه ژوند ته بیرته لاړ شې کله کله زویا ته باید تل ښه واوسې او خوشحاله باید اوسې باید د پخوا په شان ښه کورنۍ ولرې دومره وخت د دې لپاره چې له تا سره ښه وکړم کیدای شي رانه بدې شوې وي نیت مې ښه و خو تګلاره مې غلطه وه پوهېږم ما وبخه زه ستا پلار یم زه یوازې یو بل چانس غواړم زویا زه د صحرا په وړاندې څنګه بل احساس لرلی شم هغه ډېره ښه هوښیاره او پاک زړه لرونکې ده هر څوک غواړي چې د هغې په شان یو هوښیاره ملګرې ولري وروره خو زه د دې لپاره چې موبایل مې اخیستی دې خبرو ته وګوره که ته هم راته داسې ویلی شې نو زه باید د ځینو شیانو په اړه ښه فکر وکړم ملا صاحب سلیمه ما د ملګري په توګه پوښتنه وکړه خو فکر کوم په تا بده ولګېده بخښنه غواړم احمد وروره نن مې ډېرې خبرې واورېدې ځکه په غوسه شوم په هر حال زه یو کار لرم باید هلته لاړ شم په اجازه مو څه شوي بیا امر صاحب در باندې غوسه شو غږ یې زما تر کوټې راغی دا سړی مه غوسه کوه تقاعد لپاره یم لږ وخت پاتې د علي موبایل اورېدو لپاره له څارنوالۍ نه اجازه واخله دا چې له چا سره غږیږي غواړم پوه شم تا تر اوسه دغه کار شانه ده پریښې د موبایل اورېدو کار اسانه دی خو سلیم ښوونکی څنګه کوي بل ځل اجازه نه درکوي چې د هغه ژوند په خطر کې واچوي دا ځل به مې پلان ډېر ښه پلی شي د دې کار شا داسې نه پرېږدم جابر زما د طرفې ټکټ دی سمه ده ما درته خپل نظر درکړه د طرفې لپاره دی دا کار م له لاسه لاړ نه شي یو ساعت کېږي چې یوازې زه غږېږم زه هم نور بس کوم هر څومره چې غواړې غلی اوسېدلی شئ بخښنه غواړم زویا میرال راته دومره خبرې وکړې چې هیڅ د خبرو کولو حوصله نه ده پاتې څه شوي مورې هغې درته څه وویل څه یې ونه ویل زویا کاش پوه شې چې زه دې څنګه حالت ته رسولی یم خبر شوي چې زهرا ته د موبایل اخیستی مورې ما موبایل علي ته اخیستی صحرا ته نه دې کنو څه بدي ده نه هیڅ بدي نه لري خو اوس خلک هم داسې وایي زویا
اوس به موږ په ارامۍ چیرته تللی هم نشو. مورې د موبایل لپاره دا ټولې خبرې کیږي؟ ته هم د میرال په شان فکر کوې؟ زویا زه ستا د ښه والي لپاره داسې وایم. باید ځینې شیانو ته پام وکړې. کله چې یو کار کوې نو د خپل ځان او د خپلې کورنۍ په اړه فکر وکړه. زه هم هلته وم. هغه بیخي لیونۍ شوې وه. مور ته مې ډېرې خبرې وکړې. چا ورته خبرې وکړې؟ زه اصلا نه یم. هیڅ د شیانو ته اړتیا نه لرم. زه ښه یم. په اصل کې دا درمل ما ناروغه کوي. کله چې سلیم بیرته ماته راشي نو هر څه به بیرته سم شي. هر څه به ډېر ښه شي. ځواب راکئ کنه، ولې غلی شوئ؟ میرال ورور مې علي ته موبایل اخیستی، خو هغوی فکر کړی چې سهار اته یې اخیستی. نو بیا هغې مې خپله ټوله غوسه په مور مې تشه کړې. پلاره ما موبایل علي ته اخیستی، خو هغوی په دې اړه غلط پوه شوي دي. زما پاندې ښه کړي. د هغه هلک موبایل ډېر زوړ و. آفرین زویه. خدایا ته ماته صبر راکا. خلک موږ ته څه وایي او پلار ته مو وګورئ چې څه وایي. پلاره په اجازه دی زه د باندې ځم. د زوی حالت ته دې وګوره، ورباندې فشار مه راوله. دا هلک ته مجبور کړی و چې لاسلی سره کوژده وکړي. پرېږده، په خپل حال یې پرېږده. خلک چې هر څه وایي و دې وایي، خو خوش شو چې دا خبره خلاصه شوه. وخورئ حالا تاسې ولې څه نه خورئ؟ په خیر راغلی. نیسان سلیم سره وغږېده. دا به ښه وي چې موږ هر څه وخته پرېږدو. په هر حال ته هم ځان مه خفه کوه. راجنه لورې نن مو په ښوونځي کې څه وکړل؟ اول مې خپل ملګرو سره لوبې وکړې، وروسته مې له مور سره خوړل ګټه لرو. وګوره ویښتان یې څونه ښایسته شوي. همداسې نه ده؟ ما هم ویل چې نن په کور کې یوه ځانګړې او ښکلې رڼا ده. تل د باندې لمر ته مو پام و، خو د کور دننه سپوږمۍ ته مو پام نه و. مور جانه مې ډېره ښکلې شوې که نن؟ هو لور جانې، مور خو دې هسې نه هم ښکلې ده. په رښتیا دې خوښ شول؟
هو او مې ویل چې له ښکلو سره هر څه ښکلي ښکاري. په رښتیا ښه ښکارېږم؟ نیسان ستا ویښتان خو هسې هم ښکلي وو، یعنی په طبیعي ډول دې ویښتان ښکلي وو. په هر حال مهمه ستا خوښه ده، یعنی که ستا خوښ شوي وي. بخښنه غواړم. رجایي د څه لپاره زنګ وهلی؟ ښه نو څوک ده؟ ملا صاحب ومې ویل کنه یوه ښځه ده چې په ډیسکوټیک کې کار کوي. انځور چې یې ولیده ویې ویل چې زه یې پېژنم. چېرته یې لیدلې؟ چا سره کار کوي؟ د هغې پته ښکاره شوه؟ هو ښکاره شوه. ان ویې ویل ته هم دلته اوسه، زه به هغه له غوږه ونیسم او دلته به یې راولم. ملا صاحب دا ته څه وایې؟ هر څوک د پیسو په بدل کې کار کوي. سمه ده رجایي، ته یې پته ووایې، زه ورسره خبرې کوم. ښه ته هغې ښځې ته ورځې. ما خو ویلي وو چې دلته تا ته ځای نشته. 2 دقیقو کې به دې ټولې پیسې درنه واخلي. ته اندېښنه مه کوه، سبا ته به یو ځای لاړ شو. زه د داسې خلکو په چل ښه پوهېږم. 100 روپۍ چې ورکو د بلبل په شان به خبرې وکړي. ژوندی اوسې رجایي، خدای دې له تا نه راضي وي. ته په ډېرو خبرو نه پوهېږې، څنګه چې ته فکر کوې داسې نه ده. رخصتي ته کوم پلان لرې؟ یو ځای چکر ته لاړ شو زویه؟ سیالۍ لرم، باید هلته لاړ شم. ښه ده، زه د حملې دود ته درځم. نه مورې نشي راتللی، ټولو پرېکړه کړې چې له پلرونو سره راځي. د همدې لپاره زه نه ورځم. سلیم ښوونکیه، که وخت لرئ لږې خبرې کولی شو؟ نه سلیمه، باید لرې لاړ شي. که د هغې او د علي په اړه فکر کوې نو باید ډېر پام وکړو. ته خو نه غواړې چې بیا خلک په هغوی پسې خبرې وکړي که نه؟ بښنه غواړم، ستړی یم. بیا بل وخت خبرې کوو. شپه مو په خیر. شپه په خیر. نه پوهېږم ولې داسې چلند کوي. ما خو کوم کار نه دی کړی نو بیا وګوره د دې نجلۍ حالت ما ډېره ډاروي. زما په آن به یې زرې کلینیک کې بستره کړو، که نه نو پایله به یې ډېره بده وي. کوم ځای ته چې کلینیک وایي خلک ورته د لیونیانو روغتون وایي. که خلک دا خبره واوري هغه به څه حالت ته ورسیږي.